السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به عزتمندو نوی ویډیو کې درته هر کلی وئ. عزتمندو یو ډیر افسوسناک دردناک خبر مخې ته راغلی دی. د دیر سره تعلق لرونکي یو د 15 کالو ماشوم چا ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو او د قتل کېدو نه بعد بیا په یو غر کې وغورځولو او څو ورځې د ماشوم پته نه وه. د هغې نه بعد بیا د مال والا تېرېدو او هغه دا ماشوم وکتل او د کلي خلکو ته وویل. دوستانو مکمل معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ چې آیا د ماشوم په کومه طریقه قتل کو او چا قتل کو او ولې قتل. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په د مشرق ټي وي کې نوي وئ نو زمونږ مشرق ټي وي چینل د سره ضرور سبسکرایب چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د دیر سره تعلق لرونکي د 15 کالو ماشوم چا ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو او مور او پلار دا خبره وه چې د 3 ورځې پهله دا ماشوم زمونږ د کور نه ورک شوی او بېدرکه شوی و. مونږ ورپسې ټول ځایونه ولټول خو د ده پاته نه وه. 3 ورځې بعد بیا مونږ ته اطلاع راغله د غوا سره ونیوله. هغه مونږ له دا اطلاع راکړه چې تاسو دلته کې لاش پروت دی، تاسو یې وګورئ چې آیا ستاسو بچی دی که نه، ځکه چې ستاسو بچی ورک شوی دی. 3 ورځې وشوې. کله چې مونږ او زمونږ سره پولیس هم را روان شو او مونږ چې لاړل چې مونږ وکتل نو زمونږ بچی و او هلته غره کې پروت و، چا قتل کړی و او د هغې نه بعد بیا په خوشي غره کې غورځولی و چې هغې باندې ډېره د کمو خلکو لیر وه. خو چونکې بس زمونږ قسمت کې د ده قبر په نصیب کې و نو مونږ وکتل. دوستانو د هغې نه بعد پولیس لټون شروع کړو او یو کس یې ګرفتار کړلو او چې هغه دا خبره وکړه چې یقینا چې دا ظلم او زیاتی ما کړی دی چې دا ماشوم ما قتل کو او د هغې نه بعد مې بیا په غره کې وغورځولم. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښوي. نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.